وای په دې میټر کې مې دونه یونټې جمع شوي دي دا خو ډېرې زیاتې پیسې شوې دې سبا کوو څه څرنګه دې ښځې سره پې مشوره کومه نو خاونده که زما منې دا میټر پټ کړه ای ته خدای ته نیکې هدایت وکړه زه ته غل ښکارم او زه به اوس د ځان نه غلا کوم لکه زه به خپل میټر پټوم یا سړی دا میټر ته په خپله پټ کړه که دا واپډې والا راغللو ورته به وایه چې غلو رانه وړی دی موږ ته بل نوی ولګوی هغه یونټ به دې هم پکې ختم شي یاره منمه دې زنانه ما خو ویږي تا ټول عمر سوټې په دې ونونو ته پړي خو نه ته خو تا کړې دا مې اورېدلي وي د بختور سړي په شا باندې د بختورې ښځې لاسي هله ورځه سړیه میټر راسپړ دی ګرمۍ نه مې پې ځان مړ کړه ښځې دا میټر دننه کېږده خو چاته داسې ونه چې ګورې مونږ په خپله وړي ښه بس ګاونډیان سړیه دا خو ډېر غټ کار وکړو ګاونډیان دنه خبر نه شي بس په خوله لاس کېږده صحیح ده صحیح ده یاره تار خو دا دی خو چې میټر یې څه کړو یا څوک یې لکه دغه دمه خیر علي وروړه څنګه دی وروره خیر دی ټیک ټاک سلام علیکم. خیر دی زه خو میټر لیډر یم خو دا راته ووایه چې میټر داسې شو ولې میټر څه شو دغه دې لګېدلې که نه کومه دی وروره ما ته خو نه ښکاري دا څه دي وه د میټر غم دی وکړ وروره کې خو ته بقایا وې میټر داسې شو یاره وروره لکه چې غلو رانه یوړه یار څنګه یې دنه یوړو وروره ستا د کور مخې ته میټر یې دنه یوړو نو وروره نن سبا خو داسې کار دی خلک جوماتونو نه غلاګانې کوي دا خو لا زما کور مخه ده اوس په څه کې وروره دې سره نو څه به وکړو مړه بس میټر ولاړې یو یاړ اوس په زه څه وکړم خو داسې کار دی بل راته مړه ولګوه نوې راته ولګوه نوې خو وروره داسې نه لګي زه به تاڼې ته اف آی آر به کې وروره نو زما خو په چا شک نشته که نه په چا یې پایار وکړم زه ما ټول خلکه بخلي دي غل مې هم بخلي دي بس ما ته نوې لګوه زه نه وروره څه مړې خو دې نه دی کړی چې بخې اف آی آر وکړو اپډې ته راشه سار دا څه وې ګلي خاندان یې لکه چې په غم دې واړولم یا سړیه واپډې والا څه وویلی به د وابډې والا غریب بس ووایي د ښځو چې څوک مني که نه د اول خو بیا ورورولي غرق او تبی او دویم مونږ هم د تبو برباد شو سر او تندې هم نه لګي داسې مشوره دې راکړې چې اوس هغه لاړ ویل ته یې پایار وکړه اوس یې پایار پسې شي کې په سړیه راشه خو بس ویې که کنه چې نوی میټر راته ولګي زه لاړم خدای دې راته باقي خیر کړي نو یاره شل ځل مې ورته ویل چې دې بوټو ته اوبه اچوه خو مونږ کله مني یا الله خیر دا څوک دي السلام علیکم وعلیکم سلام جی څوک مرګري تا میټر اف آی آر کړو او جی ما کړی و دا هغه غل مې نیولې دی بیا راشه تاڼې ته ښه تاسو څوک یې جی زه انچارج یم د تاڼې ښه جی ځه راپورټ نو کړی او راپورټ مې جی کړی و بس درلم کله درشم بس اوس راشه ښه جی درلو دا یې څوک نیولي یار ما خو خپل میټر په خپله پټ کړی و که نه ټولګه معلومات یې کوم السلام علیکم السلام علیکم سرجي ښه ما پسې خو رنګ وشو ما ته و چې هغه ستا د میټر غل مې نیولی دی خو صیب نیولې صیب سره به خبره کوئ نو صاحب څه به خبره وکړم کوم ځای دی وګورئ یو صیب ول را ویښ کوي وګورئ چې په موقع شته که نشته تاسو راځئ چې ویې ګورو که نه وګورئ سرجي هغه میټر والا مالک راغو هغه چې دې نیولې دی راوی غواړه راځئ هلکه راځئ سلام علیکم جی ستا د میټر غل مې نیولې دی او ښه په موقع مې نیولې دی ښه میټر ورسره برآمد دی ښه جي ډېره مننه الله م خوشحاله و آباد کا دا غل لږ داسې یو نظر زه لیدی شمه او ولې نه هلکه راوله منډه سرجي نه راځي رم کړو دا دغه میټر مې دې سره نیولی و ها دا ولې تا خو ټوپ و یاره سر جي دې سره یو له پردې خبره کوم چې دا میټر لکه دې ولې پټو د دې څه مجبوري وه که دا ولې که نه عادتي غله ده ګلي خاندان خدای خو دې بیخ او بنیاد وباسه دا میټر خو ما کوټه کېښو که نه دا تا سره یې څنګه ونیوه
یا سړی لور کرتلم دا میټر کور کې پروت مې ته شنه شم د دا ځان سره یو سمایو ای ګوري خاندان نو ګوري خاندان نو که تاڼه نه وته ما دلته لغړو دي خو ته پته ده چې د غلا میټر دی او د شلو غلو ډک دی او ته پې مړې ژوندې کې یا لکه دا څه پسه دی راغوښتي دي یار یاره سرجي داسې کار دی تاسو خو خپله ډیوټي ښه ټیټ وکړه الله یې تاسو نه ژوند او خیر درکړي او زه یم تورسرې ده ما خو بخلې ده بس ما وبخله زه یم پرېږده زه چې تا بخلې ده بس مونږ هم بخلې ده مونږ خپله ډیوټي کوو زمونږ سره څه کار دی بیا حاجي ښه زه بس پر دې تورسرې بیا غلا ونه کړي ښه غلا ښه شي نه دی ګورې غاړه به دې بندوي او که نه مونږ خو وبخلې خو ګورې بیا به دې الله نه بخي ځه زه جي خدای هم خوشحاله که